نیمروز کې ایران سره پر پوله د اسلامي امارت ځواکونو او ایراني پولیساتو ترمنځ سخته نښته شوې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم مزریم په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. بیګانه وخته د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې د اسلامي امارت او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې پکې یو افغان سرتیری شهید شوی او دوه ژوبل دي. له سیمې د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه خپاره شول او دواړه لوریو بل تورن کړل چې جګړې ته لمن وهي. کنګ ولسوالۍ له ایران سره پولې ته نږدې پرته ده چې په درویشوک سیمه کې افغان او ایراني پولیسات د راپورونو په اساس د ماښام تر 7 بجو په جنگ بوخت وو. اسلامي امارت سیمې ته تازه دمي او اضافي ځواکونه هم استولي دي. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خپل رسنیو باندې لاس په لاس شوي. په یوې کې افغان پولیسات ښیي چې په ایراني لوري بریدونه کوي او په بله کې بیا د راکټونو د لګېدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یوه سیمه ییز طالب قمندان رسنیو ته په یوه پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نشي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري. نوموړي وویل جنګ شروع دی، زورور جنګ دی، کمزوری هم نه دی. مجاهدین د نیمروز هم راځي، له غوره هم راځي. سره ګورو به چې خدای څه کوي. ایران هم د غټ توپونه د ډي سي توپونه استعمالوي. د نیمروز په کنګ کې جګړه که څه هم ماښام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن دي چې وضعیت ترینګلی دی. د نیمروز په سرحدي کرښه کې تر دې مخکې هم د ایراني پولیساتو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. د سیمې یو استوګن وایي ایران ډي سي توپونه کاروي. افغان ځواکونه هم را روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډیر خراب دی. یو سر جنگ روان دی. د هوانو توپونو او دوه غږونه ډیر راځي. ایران هم خپله پوله تړلې. دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کنګ اوسیدونکی دی او وایي افغان ځواکونه باید احتیاط وکړي کنه د سیمې خلک به ډیر زیان وویني. د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي چې لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړې. هغه تور پورې کړی چې ایران تل په دې کړنو لاس پورې کوي. هغه وایي چې ایراني سرحدي ځواکونو غوښتل چې افغانستان ته داخل شي او پر کجکي او کمال خان بند له نږدې بریدونه وکړي، خو د افغان ځواکونو له کلک ځواب سره مخ شوي او ایراني پوځیان یې په شا تمبولي دي. دی وایي په دې نښته کې 4 ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبلړولي او د هغوی قمندان یې ژوندی نیولی او لاس تړلی یې راوستی. اخوا د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي چې د طالبانو پولیساتي ځواکونه باید د په خبره د سرحدي سیمو په محدودیتونو پوه کړی شي. د ایران له پوځ سره تړلي تصنیم خبري اژانس یکشنبه ماښام د میر احمدي په حواله ویلي چې د طالبانو ځواکونو په پاروونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایراني پولیسات لاس په کار شول. هغه د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې ان یو ورځ مخکې پاروونکي اقدامات پیل کړي وو چې بالاخره یې دې نښتې ته لار هواره کړه. میر احمدي بیا ویلي چې د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې ده. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي چې اکثره عوامل یې په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کیږي. د ایران او اسلامي امارت پولیساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت په نښته اوښتي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړې وه که د ایران د حقابي ستونزه هواره نشي په ټولو همکاریو به منفي اغیز پرې باسي. ایران د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اوبو د لانجې او د کډوالو پر سر د خبرو لپاره یې څو واره پلاوي یو بل ته استولي دي.